الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية. صدق الله العظيم. د ما مومنو ورونو، په قرآن عظیم شان کې د سورة نساء 58 آیت مبارک کې الله تبارک وتعالی موږ او تاسې مسلمانانو ته عموما او د مسلمانانو چارواکو او د نظامونو چلوونکو ته د مسلمانانو خصوصا د اسلامي نظام منصوبینو او چلوونکو ته الله سبحانه وتعالی په دې آیت مبارک کې دوه ذمهواریانې ور په غاړه کړي. لومړی داسې امانتونه خپلو وړو او لایقو انسانانو ته وسپارئ. کوم امانتونه وړو لایقو انسانانو ته ونه سپارل، نو تاسې به د خدای له کلام او د قرآن عظیم شان له نصه مخالفت کړی. بیا به نه د تاسې داعیه اسلامي، نه به نظام اسلامي، او نه به صادق یاست په دې دعوه کې. کاذبان به یاست، دروغجن به یاست. نو لومړی ذمهواري مو دا ده چې د مؤمنانو، د مسلمانانو، د کارکوونکو، د ملازمینو، د مامورینو د ټاکلو په باره کې ډیر دقت وکړئ او وړو او اهلو که خلقو ته دغه شرعي او قرآني امانت چې وظیفه‌داري او خدمت کول د مسلمانانو دي، دا ورته وسپارئ. او اهلیت علماء کرام په دریو شیانو کې خلاصه کوي چې یو څوک کوم کار اهل بلل کیږي، هغه داسې دی به دا کس به متقي، صاحب د ورع، له خدایه ویریدونکی. یو دوم داسې دی به د هغه کار په سرته رسولو باندې، د هغه کار په جوانبو باندې، د هغه کار په سود و زیان باندې به پوهیږي. په هغه کار کې به خبره او علم لري. او دریم داسې دی به په دغه کار د مسلمانانو خدمت بولي او په دغه کار کې به دی وفادار او مخلص سي. که په دې دریو شیانو کې هر صفت و هر شرط په دغه کوم کس و کوم ملازم و مامور کې نه و، هغه کس دی مسلمانانو د خدمت کولو وړو لایق نه ده. مثلا که هغه تقوا نه لري، یو څوک چې فاسقي، بېدینه یي او د خدای د حدودو په ماتولو، د احکامو په تر پښو لاندې کولو باندې دته کومه پریشاني نه پیدا کیږي، دا به د مسلمانانو خدمت څنګه وکړي او د بنده حقوق به څرنګه په ځای کړي. او که یو څوک په یو کار باندې پوهیږي نه، نو یو جاهل انسان به په یو کار کې هیڅ علم نه لري، پوهه نه لري، تجربه نه لري، هغه به هغه کار ته څنګه رونق ورکړي. او که بیا یو څوک مخلص او وفادار له هغې وظیفې سره نه وي او د نورو کومو دنیوي مادي اغراضو په بنا باندې دی په هغه کار کې مشغول و مصروف وي، نو هغه هم تقوا تیر ځي، هم د هغه کار د پوهې اثرات تیر ختمیږي، ځکه دی اصلا هغه کار ورته مقصود نه وي او هغلته غیر مقصودي طور باندې دی مشغول وي، نو بیا د مسلمان خدمت نسي کولی. او دومه ذمهواري الله تبارک وتعالی دا مسلمانانو ته، د مسلمانانو مسؤلینو چارواکو ته ور په غاړه کړي
چې وإذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. کله چې تاسې فیصله کوئ، قضاوت کوئ، حکم کوئ په مابین د انسانانو کې، نو تاسې په عدل او په انصاف سره فیصله کوئ. هر ملازم و مامور باید په عدل و په انصاف چلیږي، خو خصوصا قضات کرام او د مسلمانانو د معاضلو د مسائلو حلونکي قاضي صاحبان او اصحاب د محاکمو، دا باید خامخا د عدل پابند دي. او عدل هغه څه ده کوم چې الله را لېږلی د انسانانو د مسلو د حل و فصل لپاره. د الله له فیصلې پرته کومه بله فیصله چې کوي هغه ظلم ده، هغه د عدل خلاف ده. نو د دنیا ټول نظامونه تجربې ثابته کړي چې که کمزوري کېږي په هغه وخت کې به کمزوري چې د عدل محاکم د دوی کمزوري، او که له منځه ځي نو هغه وخت به دوی له منځه ځي چې عدل په محاکمو کې له منځه تللی. قاضیانو، فیصله کوونکي، اصحاب د محاکمو رشوتخواري، ظالماني، بېدینۍ، بېپروایي، لاابالي د مسلمانانو په مسایلو باندې. او که تقویه او قوت پیدا کیږي کوم نظام کې، هغه هم په هغو نظامونو کې به بقا او پایښت دي چې په هغو کې قضاتو، فیصله کوونکي او د عدالت محاکم د دوی په عدالت باندې چلیږي. نو بیا به د دوی استحکامي، د الله نصرت به مو سره شامل حالي، د خلقو معیت به هم ورسره وي. نو ځکه په شریعت کې د موږ د تاسې په حنفي فقه کې د قضاتو او د اصحاب د محاکمو دپاره چې کوم شرطونه وضع سوي دي، ښودل سوي دي، ټاکل سوي دي، که د هغو شرطونو، د هغو صفاتو رعایت وکړي پورته مولیین چې څوک تولي د دغه قضا چاته په غاړه باندې ورچي، هغه د هغو شرایطو هغه وکړي، پابندي وکړي، نو بیا به الله ته امید ده چې عدالت به تأمین سوی، عدالت به تضمین سوی، محفوظ سوی. بیا به په هغه نظام کې بقا هم وي، او هغه نظام به اسلامي هم وي، او د عدالت نظام به وي. د الله نصرت به مو ورسره وي، او د رعایت معیت به مو ورسره وي. په هغو شرایطو کې د موږ د تاسې یوه ډېره معتمده او سابقه مشهوره فتاوا ده، النطق فی الفتاوا، علامه سعودي رحمت الله علیه لیکلي حنفي فتاوا ده. هغه په هغې کې وایي چې قاضي به عالم وي، په کوم حکم کې چې دی فیصله کوي په هغې کې به دی علم حاصلوي، یا به په خپله عالم وي، یا به له عالمانو څخه خبره ثابته کړي، صافه کړي چې دغه شرعي فیصله په دې کې دا ده. مفتي به ورسره ناست وي، نو د دغه فیصله به په علم باندې بنا وي، عالم به وي، له ګیډې به فیصله نه کوي، عالم به وي. دوم شرط یې دا ده د قاضي د صلاحیت دپاره چې هغه به حلیم وي، بددماغه، بدمزاجه، بدخلقه، بدخویه به نه وي، حلیم انسان به وي، زغم به لري، تحمل به لري، د مجالسو برداشت به لري. هر قسم خلک به دته راځي، مراجعه کوي، هر قسم الفاظ به دی اروي، په ده کې به حلم موجود وي. که حلم نه و نو دا قاضي وړ د قضا نه ده. او دریم شرط و دریم صفت د قاضي دا ښودلی چې هغه به ځیرک و فطن وي، هوښیار به وي، دانا به وي، عاقل به وي. علم و عقل سره تړلي نه دي. زما خوږو وروڼو که تاسې متوجه سئ، ډېر کسان دي د علم و د کتاب په مسایلو کې، د صرف و د نحو و د منطق په ویلو کې ډېر اعلی مهارت لري او ډېر اعلی مقام لري،
خو د عقل او د مجلسو او له خلقو سره د سلوک په باره کې دی صفر وي. په هیڅ سور او په هیڅ رخ د مجلس باندې نه پوهېږي، حتی د خپلو الفاظو په ادبیاتو باندې نه پوهېږي. نو په ده کې عقل کمزوری وي، علم سته ورسره، ذکاوت سته ورسره. ذکاوت ځان ته شی ده، عقل و هوشمندي دا یو ځان ته جوهر ده چې الله تبارک وتعالی په انسان کې موجوده وي. نو علامه سغدي رحمت الله علیه لیکي چې دا کس به هغوی هوښیارو هوښمندو دانا به وي، یعنې قاضي. بیعقل انسان به نه وي، ناپوه انسان به نه وي او کم اندیشه به نه وي. دا دریم شرط. څلورم شرط یې دا ده چې دی به لین اللهجه وي، د ده به په لهجه کې لینیت موجود وي، نرمي به موجود وي، غلاظت به نه وي د ده په قولو، په ویناو، په تلفظو، په الفاظو کې. سپک الفاظ به د ده له خولې نه راوځي، الفاظ به تلي. د ده کوم الفاظ چې له خولې وځي په هغه محفل د قضا کې، په مجلس د قضا کې، په مابین د خصمینو کې چې دی کومې خبرې کوي، د خبرې د ده به موزوني تلل سوي به وي او دی به د جانبینو په رعایت باندې، لکه څرنګه چې د قاضي دپاره کوم شرایط دي او د فقه تحدید کړي دي، معلوم کړي دي، ټاکلي، د هغو په رعایت سره به د ده خبرې. نو په ژبه کې به بدګویه، بد زبانه نه وي، نرمه لهجه به لري. ځکه خو الله تبارک وتعالی خپل یو جلیل القدر، بلکې جلیل القدر پیغمبرانو ته، حضرت موسی علیه السلام، حضرت هارون علیه السلام ته امر کوي، حکم ورته کوي چې ولاړ شئ له فرعون سره خبرې وکړئ، وقولا قولا لینا، نرمې خبرې ورسره کوئ، په نرمه لهجه ورسره کوئ. نو چې فرعون ته الله جل جلاله د نرمو خبرو، د نرمې لهجې حکم کوي، بیا پیغمبر غوندې شخص ته، نو دا موږ تاسې د دومره لرې زمانې انسانانو ته به او له دغو ناپوهو، خوارانو، بې عقلو او بې علمه رعایتو، عوامو سره، بلکې له بلې خوا مخلصو مسلمانانو سره، له هغو سره به څرنګه موږ په نرمه لهجه باندې خبرې نه کوو. دا یې څلورم شرط دی قاضي. او پنځم شرط یې دا ښوولی چې هغه به لین الجانبه وي د مراجعینو په باره کې. مراجعینو څخه به ځورېږي نه، تنګېږي به نه. مراجعینو ته به په ورینه ټنډه باندې ورسره مخامخ کېږي، په ورینه ټنډه به خبرې ورسره کوي، په ورینه ټنډه به یې سوال جواب حل کوي. ځکه علماو لیکلي دي، فتاواو دي موږ ټولو لیکلي چې قاضي چې کله فیصله کوي، په وخت فیصلې کې به په ده کې روحي لحاظ باندې دا حالات او د دې حالاتو رعایت به وي چې دی به ښه مطمئن وي په خپل کار کې، په خپل ناسته کې، مزاج به یې هوسا وي، قهر و غصه به نه وي پکې، تلېوار به یې نه وي پکې، ستړي و ستوماني به نه وي پکې، ډېره تیزي و ګرمي به نه وي، ډېر یخ به نه وي، هوا به معتدله وي. په داسې حالاتو کې به دی فیصله کوي. که دی ستړی فیصله به نه کوي، که دی غصه یي فیصله به نه کوي، که دی تلېواري فیصله به نه کوي، که دی نعسان یعنی حالت خوب کې خوب پې باندې راځي چې دا هم یو ستوماني ده، نو دی استراحت و آرام ته ضرورت لري. دماغ د راحت کې بیا د مابین مدعي مدعي علیه کې فیصله ور وکړي. دا ټول شرایط چې شریعت دومره په تحقیق و په تدقیق سره کې غیږي، دا د دې دپاره چې د مسلمانانو د حقوقو ډېر رعایت ته له الله سره، د مسلمانانو حقوق که هغه مالی دي، که حیثیتي دي، که عرضي دي، د هغو په باره کې الله تبارک وتعالی
له خپلو هغو خلکو چې هغه خلیفګان دي په مځکه کې د الله د حکم یا نایبان دي هغو خلیفګانو دي یا مامورین و ملازمین دي هغو دي یا قضات دي هغو دي د هغو په باره کې نو ځکه یې د احکامات دومره دقیق کړي دي چې د الله د مخلوق حقوق پایمال نشي د الله د بندگانو حقوق ضایع نشي الله عز وجل د موږ تاسو ته د واقعي عدالت د تطبیق و د تأمین توفیق را نصیب کړي چې داسې عدالت قائم د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم زه بلال خوب ولی جهان ویښوم